السلام علیکم ملګرو، په دې هیله چې راته روغ او جوړ به وئ او د صحت کلمې په تن وي او ورځ مو په خیر شان سره پیل کړې وي. یو ځل بیا زه ستاسو سره پښتون افغان چینل باندې ستاسو سره آنلاین شوی یم. غواړم چې یوه ډېره بهترینه او ښکلې ویډیو در سره شریک کړم. هغه ویډیو ده د پریمیس په اړه. پریمیس څه رقم ته اپلیکیشن ده او دغه څه ډول خدمات وړاندې کوي او څه ډول کار پرې کړی کیږي. زه غواړم چې لږ د دې په اړه لږ معلومات درکړم. پریمیس چې ده دغه یو داسې اپلیکیشن ده چې د خبره کې د ګوګل طرفه جوړ شوی اپلیکیشن ده او دا د ستاسو سره په نږدې کوم ځای کې چې ناست وئ د انټرنیټ سره تړاو لري. انټرنیټ چې کولاو کړئ او په څنګ کې به وای فای به هم ورسره کولاو کوئ او په څنګ کې لوکیشن به هم ورسره په ځای درته وښیم. دا به وای فای سره کنیکټ کوئ، دا لوکیشن چې دا لوکیشن به کنیکټ کوئ او په څنګ کې به د پوس وای فای کنیکټ کوئ. دا ولې ملګرو سره کنیکټ کوئ؟ دې کې ښېګڼه یې دغه ده چې تاسو په کوم ځای کې چې موقعیت لرئ په هغه پورې مربوط ستاسو ته سوالونه او جوابونه راځي. نو زه په دغه اوله ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې تاسو پریمیس اکاونټ څه رقم ته جوړ کړئ او څه رقم د دغه کې ځایونه جان کړئ. زه به دغه د ویډیو دغه د ډسکریپشن دغه پریمیس هغه لینک چې ده دغه اپلیکیشن لینک چې ده په ډسکریپشن کې به هم واچوم او تاسو پلی سټور څخه هم ډاونلوډ کولی شئ. نو بهترینه خبره ده چې زه ستاسو سره په ډسکریپشن کې اچوم. نو دغه تاسو د اسانه طریقې سره کلیک وکړئ او تاسو یې ډاونلوډ کړئ په اسانه طریقې سره. دغه کې چې دوی ډېرې ویډیو ډېرې هغه درکوي پوښتنې درکوي. ځینې پوښتنې چې ابو تاسو ته په دویم ویډیو کې تو هم نن به زه خالي لږ شه یادونه درته وکړم ملګرو چې تاسو وګورئ چې دغه ویډیو پریمیس نه څه رقم ته ګټه او پیسې وګټئ. دغه ویډیو چې دغه ډېره بهترینه ویډیو دغه باید تاسو ښه په اور سره وګورئ او راتلونکي نوره دوه ویډیوګانې ډېرې ښکلې ویډیوګانې دي او هغه هم درته جوړوم. دغه ویډیو چې ځنې چې دي اسونه پوښتنې سره تاسو ته 15 سنټه 9 سنټه 15 سنټه درکول کېږي او ځنې چې وی لګرونه مشکل پوښتنې وي هغه مشکل پوښتنې چې تاسو ځواب کوئ دا به جریان لري ان تر دې چې بیر تاسو ته په خیر کې تاسو ته 2.50 افغانۍ جمع شي پلانس ته وینه وروسته ځنې داسې دي چې 15 افغانۍ به درکوي خو هغه بیا چې به غواړي ځنې هوټل ته دی بیا ځنې څاروي دی نه غواړي ځنې شی دی خو هغه زه په دویمه ویډیو کې درته ښیم چې تاسو باید څه رقم د دې پوښتنې حل کوئ څه رقم کوئ. وګورئ ملګرو دغه بیوا تاسو په دې غوږ کې ونیسئ چې دا کوم یوه مهمه نکته دغه ده چې تاسو باید دغه ته منتظر وئ چې تاسو غلط ځواب ورنه کړئ. که چېرته تاسو غلط ځواب ورکړو دا د همغه د اډمو په رقم ته دی تاسو چې غلط دغه ته لوډ شئ د ګوګل د پالیسۍ د خلاف لوډ شئ ډایرکټ تاسو ته ستاسو اکاونټ ریجارډ کوي یعنې ریجارډ کوي تاسو ته پیسې به وګټئ خو ستاسو هغه ته تلیفون ته خپل نمبر ته به بیلانس نه جمع کیږي. تاسو به دا غلطي کړې چې تاسو به اکاونټ په خپل اکاونټ نه به تاسو بیرته هغه کړی وي غلط ځوابونه کړی تاسو ته به ګوګل تاسو ته آپشن درکړي خو تاسو بس د ګوګل د خلاف لوټ شوی وي تاسو ته به پیسې نه ځي. زما په شمول ډېر 3-4-5 ملګري دغه نه پیسې ګټلې دي او ډېر په اسانه طریقه سره یې لګلې دي خو تاسو هم لګلای شئ او بل اسانه طریقه ځکه مثلا ځنه هوټل ته بیا ځنه خلک هوټل ته بیا تاسو په سره بل موبایل کې در سره تاسو فیسبوک کې سرچ کړئ یو بهترین هوټل یو ښکلی عکس ورکړئ کې زلون دې تلپینه کړو پسې عکس منو کړئ ډایرکټ پوښتنه حل شو تاسو هوټل ته نه بیاي. نو تاسو ته دغه ورې د پوښتنه درته خپل کوم پوښتنه چې د مود ته وهله تاسو په طرف دماغ کې د پته شوی چې دا سره کم تلکی او می سره کم تکولای شي د هر ویډیو زه خولي درته جوړم ورزول ملګرو چې د یو ځل دغه پریمیس په اړه پریمیس تاسو پیدا کولای شئ پلی سټور ته هم تلای شئ پلی سټور کې چې خالي کلیک وکړئ پلی سټور کې چې خالي ورکړئ ملګرو دغه د پریمیس مې وروسته زه په دانې کلیک کوم آپشن کلیک کوم اوس دلته راشي. نو مو په الحال دغه د اپلیکیشن دغه د خپل د ډېر بهترین خو تاسو د یو پوښتنه درته کوم دغه د یو مهمه پوښتنه تاسو باید دغه په نظر کې ونیسئ چې تاسو به هر کله تاسو ساين اپ شئ تاسو باید پښتو ژبه انتخاب کړئ. مثلا څوک په فارسی خپي فارسی به انتخابوي څوک چې په پښتو خپي پښتو به څوک چې په انګلیسي خپي انګلیسي به کوي خو هر څوک باید دغه سره مطابق لرانه دغه څومره خلکو ملګرو دغه به درته وښیم چې څومره خلکو دا انسټال کړی دی 1 میلیون خلکو انسټال کړی دی دا نه دلته خپله تاسو کتای شئ 1 میلیون خلک انسټال کړی دی په داندې خو دا څومره زره کمنټونه شوي دي کمنټونه خو نه به دلته دومره ډېر کمنټونه به شوي دي کمنټونه زه ته واښیم چې څومره ډېر کمنټونه به شوي دا کمنټونه چې دي مو الریډي انسټال کړی دی تاسو
مو الریډي انسټال کړی ده او تاسو مو زه اوپن کوم. نو څو دغه اکاونټ درته جوړوم ملګرو، تاسو کولی شئ د تاسو به چین کړئ په ساین اپ نه په چک کلیک وکړئ. ساین اپ نه چې هر کله کلیک وکړئ تاسو د ګوګل فیسبوک طرفه ساین اپ کړئ. ګوګل خو بهترینه خبره چې ګوګل طرفه باید ساین اپ شي. ملګرو دغه زموږ ته دغه ډېرې اپلیکیشن راوغوښتې. زه اوس غواړم چې دغه کې ته جوین شم، خو تاسو یوه خبره باید حتما په نظر کې ونیسئ چې تاسو به زه به څه وکړم، زه به لوکیشن یې خلاص کړم او وای فای به هم خلاص کړم، ځکه چې دا په کوم ځای پورې هغه مو پورې مربوط به څه کې پوښتنه به وشي. نو زه د وای فای به مو خلاص کړم. زه اوس غواړم چې په اکاونټ سره زه یو چک کړم، نو درته او تاسو په دې سره پوهې کولی شئ. نو مو خلاص کړ یو جیمیل سره چک کړم، زه ته ساین اپ کېږم. نو تاسو ملګرو هم کولی شئ، ډېره اسانه طریقه ده او ډېر ښکلی اپلیکیشن دی. تاسو دې څخه ډېرې په ارزونه طریقې سره تاسو په هغې څه ګټلی شئ او بېرته خپل. نو دا کې به زه اګري ووایم، دا اګري چې تاسو په اسانه طریقې سره ګټلی شئ او 25 نه ولې تاسو لګولی شئ، 10 لګولی شئ، 40 لګولی شئ او 50 لګولی شئ. تاسو ته ټاکس درکوي، په ټاکس سره به تاسو ته څه یعنې زه بېرته ورته جن شو اند ته فیلډینګ د یور لوکیشن. تاسو باید لوکیشن خلاص کړئ، کوم چې خلاص کړئ تاسو باید دغه کوم ته لوکیشن باید خلاص کړئ. نو سٹارټ ناو باندې بیس کلیک وکړئ. سٹارټ ناو باندې کلیک وکړئ. اوس به تاسو ته ټیکسټ لوډینګ د اویلیبل د ټاکس اس تاسو ته به دا راغلی پریمیس ته خلاص تاسو ته به سٹارټ د ټاکس اس په باندې چې تاسو کلیک وکړئ مګر تاسو ته به دا راشي دا پریمیس ته دا نه دا اوله پښتنه دوست تاسو په سیمه کې نن ورځ هوا څنګه ده لمر ده وریځو باران ده واوره اوریدل دي څلور مسمینه درکو تاسو کې چینو او تاسو به د حقیقت بیانو حقیقت یعنی چې دا اوس تاسو په حل چي ویني مثلا زه چې دلته نو سم زه دا ویډیو جوړوم وریځ ده نو مو وریځ انتخاب کړه تاسو ته دلته چې ټیک ته پورت څنګه تصویر غوښتو نو ملګرو مو د وریځ نه تصویر واخیسته او مو ورته چې د مونږ په سیمه کې چې دا وریځ ده نو دا نه ټیکمار نه به علامه کړ چې دلته به عکس دلته څه شي جګ شوی دا نه دا عکس شو دا رینج بدانه کلیک نیکست چک یسپو نیکست وای په نیکست نه چې کلیک وکړئ کمپرم بوای نو کمپرنس را تاسو سره چک کی دغه پښتنه څه شو آل شوانه دلته موقعیت هم وخی چې په کوم ځای کې خپل ځای شریک کړ دا موږ سره تاسو په سیمه هوا شرایط نقشه کولو کې مرسته وکړي دا اکسدانې دلته خپل هوا هم وخی خپل موقعیت وخی په کوم ځای کې نو بیا به کمپرم وای بیا آیا دا مثلا د کال د وخت لپاره ځانګړی ده هو خدا کال ژمی ده ژمی نه نږدې کېږي نو اوس د ورینګۍ او د وریځو وخت دی نو موږ څه هو ته نو ستاسو په لومړنۍ دنده په شپړولو مبارکي ستاسو راتلونکې دنده به ژر ستاسو د کاري بازار کې څرګند شي که تاسو سمدلاسه خپله راتلونکې دنده ونه ګورئ نو د خپل کاري بازار ځای نومولو هڅه وکړئ نن دلته به کوئ سبمټ باندې کلیک وکړئ بیرته دا پوښتنه شوې سبمټ د ټاکس are you sure you will not available to change your answer you once and submit اس باندې کلیک وکړئ تاسو به خپل څه شي نو موږ ته څه وکړل یوه افغانۍ څه شوه موږ ته یوه افغانۍ څه شوه روله نو دا یوه افغانۍ موږ ته د یوه بیلانس څه شوه دغه سره تاسو لره کولای شئ چې تاسو هم لره وګورئ نو تاسو هم کولای شئ چې په دې سره د ویډیوګان دغه رقم ته اپلیکیشن جوړ کړئ او په راتلونکي څه کوئ ګټه تر واخلئ نو دغه ویډیو ملګرو دغه ویډیو ته ضرور تاسو لایک ورکړئ او په څنګ کې ورسره د لایک وکړئ او سبسکرایب یې هم کړئ او په څنګ ګډه خانې هم ووایئ تر څو زما ویډیوګانې له نورو سره هم شریکې شي تر څو نوره خلک او افغانانو خصوصا پښتانه دې څخه ګټه واخلي او په ارزونه طریقه سره پیسې وګټي افغانۍ وګټي او په ارزونه طریقې سره خپل بیلانس ته وګټي او راتلونکي دوه ویډیوګان په یوه ویډیو کې درته وښیم چې څرنګه د باید کار کوو او څرنګه د دنده کې باید کار کوو او څرنګه د باید ځواب کېږي لکه دلته چې یوه پښتنه درته ځواب کړه داسې نوره داسې ځواب کوئ او نوره مارکیټینګ شو لره شو داسې ټاکس پیدا کول شو داسې ډېر پښتنې تاسو ته به زه راتلونکي ویډیوګانو کې زه درته وښیم اخري ویډیو دریمه ویډیو به تاسو سره په ژوندۍ بڼه تاسو به خپله وګورئ چې موږ ته میسیج ته خپله افغانۍ ځي او بیلانس ته به خپله مو سیم کارت ته به شی جمع کېږي نو تاسو ته ښه ورځ ته غواړم او راتلونکي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل پښتون